السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ کله چې ګوره ملګرو تاسو په خپل جیمیل اکاونټ کې یو څه زیات نمبران ایډ کړئ، د هغه رقم تاسو 2 نمبران ایډ کړئ یا 3 نمبران ایډ کړئ، د هغه رقم که بیرته چیرې تاسو غواړئ چې هغه نمبران ختم کړئ او تاسو بیرته یو نمبر ورکړئ، نو دغه به تاسو څنګه ختموئ له خپل ګوګل اکاونټ څخه. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې ګوګل اکاونټ خلاص کړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په خپل موبایل کې ګوګل اکاونټ خلاص کړئ، دغه رقم ګوره ملګرو بیا به تاسو راسئ خپل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په خپل اکاونټ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم kalimensay@gmail.com دغه زما ملګرو جیمیل ده، دغه رقم بیا تاسو راسئ منیج یور ګوګل اکاونټ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په منیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم هوم، دغه رقم پرسونل انفو، دغه رقم ډیټا پرسونلایزیشن سو، نو تاسو به راسئ پرسونل انفو ته. کله چې ګوره ملګرو تاسو پرسونل انفو ته راسئ، دغه رقم اوس ګوره تاسو کوم نیم چې دغه کوم نوم مې ورکړی ده او دغه رقم ډیټ اف برث مې څو ده او دغه رقم کوم جنډر چې دغه میل ده، دغه رقم یې کوم پاسورډ ده، پاسورډ هم دلته دی تاسو ته درښیي او دغه رقم ګوره ملګرو کنټیکټ انفو، نو هغه تاسو ته په kalimensay@gmail.com تاسو ورکړی ده او دغه رقم فون نمبر ګوره ملګرو زما 3 د موبایل نمبران دي، نو 3 سره ګوره دلته دی تاسو ته درښکاره کوي. اوس زه غواړم چې دا 2 ختم کړمه او دا یو دې پاته سي، نو تاسو په هغه نمبرانو باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په نمبرانو باندې کلیک وکړئ، دغه رقم اوس چې هر نمبر تاسو غواړئ چې ډیلیټ کړئ، نو تاسو په هغه نمبر باندې کلیک وکړئ. نو زه غواړم چې دا نمبر ځینې ختم کړم، دغه رقم به تاسو راسئ په ډیلیټ باندې به کلیک وکړئ او تاسو به ریمو نمبر ووایئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو ریمو نمبر ووایئ، هغه نمبر چې سو فون نمبر از ریموډ، هغه یو نمبر چې سو ریمو سو، اوس 2 لا پاته دي. نو ګوره ملګرو په دې 2 کې بیا تاسو غواړئ چې هر یو ختم کړئ، نو صرف تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ. نو هغه نمبر باندې چې کله هم تاسو ګوره ملګرو کلیک وکړئ، هغه به تاسو بیرته چیش کړئ ختم کړئ. نو ګوره ملګرو زه غواړم چې دغه نمبر ځینې ختم کړم، تاسو په هغه نمبر باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو راسئ په ډیلیټ باندې به کلیک وکړئ، ریمو نمبر به ووایئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو ریمو نمبر ووایئ، اپډیټینګ ده، دغه رقم ګوره فون نمبر از ریموډ، هغه فون نمبر هم چې سلو ختم سو، نو هغه دواړه فون نمبران اوس چې ختم سو، دا یو دانه پاته ده. نو ملګرو په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی سئ که چیرې تاسو د ګوګل اکاونټ ته له یو څخه زیات نمبران ایډ کړئ، یعنې له یو څخه زیات 2 وي یا 3 وي، د هغه رقم هر څو چې تاسو ایډ کړئ او بعد کې چې تاسو غواړئ هغه تاسو بیرته ډیلیټ کړئ هغه نمبران، نو هغه تاسو په دغه ګوګل اکاونټ کې په دغه طریقه سره ډیلیټولی سئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ سوي، که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت دي، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ، ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.